په حدیث شریف کې رچی چې کله یو کس بل کس د بیماری په حالت کې وویني بیا دغه دوا په کثرت سره وي دغه دوا برکات فضایل دمر دي چې الله تعالی دغه انسان د یغه بیماری نه سوتي الله تعالی هغه بیماری په دغه انسان باندې نه مسلط کوي داودو الحمدلله الذي عافاه به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا یا الله دغه دو مطلب دادای یا الله زه تو شکریا ادا کوم چې تو د داسې بیماری نه د محفوظ سوتلایم چې هغه بیماری په ډېر خلک باندې لګیدلې یا الله مو ته د فضیلت نصیب کړی په ډېر خلک باندې مطلب دا ده چې ډېر خلک داستای چې هغه په بیماری کې مبتلا دي په ګناهینه کې مبتلا دي یا الله تو دغه بیماری نه سوتلایم دغه بیماری نه د زباج کلایم نو دا داو مسنون داودو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه تلقین کړی دی چې تو سه دغه داو ویای او د میش د بزرګونو د معمول هدی چې کله بیمور سړی عیادت ته ورشي یا په هسپتال کې وي بیمور سړی باندې تیریږي نو دغه داو د په کثرت سره وی حضرت ډاکټر عبدالحی عارفی رحمت الله علیه دا لیکلی دي چې زکه په بیمور سړی باندې تیریږم دا داو هم یې ما دغه داو په برکت سره الله تعالی مو دغه بیماری نه بچ کوي او دغه بیمور سړی د پورا داو حق چې یا الله دا انسان دغه بیماری نه صحت یاب نو په چاردو چې دغه داو میشتو هر انسان ځون ته ولي کی او په دا باندې میشتو عمل وکړي